السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خیرات ته جوړ یاست؟ راغلو یارنایي ته لسن مرجه وږه درې نومانې دي. دا په څه رقم کېږي او څه رقم کرلی کېږي، د دې به ټول معلومات تاسې ته خپله په دې هغه کې ویډیو کې زر شایم چې دا څومره مزدوران دې سره څومره تکلیفونه وړي، څومره سختې وړي له دې سره، او موږ ته په بازارو کې ډېر په اسانه میلاویږي. تاسې راځئ وګورئ. یا نو ښه که دا په نیمۍ کې ولاړی بیا هېڅ پروا نه لري، پټاو یې کړل. په ډېرو کې به یو خامخا مړ کېږي. څه وایه؟ داسې دا کوم سرونه یې پرېسي بیا دا بیخي د غټ سره واخم کې باشي. دا که یې تله وله سره بیا ویډیو ونیولم، دا ټیک کومې دا ټولې لاس کې ونیسي ګزمې دا خو وړې مرزي دا خو ټولې پټاو دي. دا څه کوي؟ مرجو خو مې ټول درشتې کړو. ته ګوره د اسانه د مرجه لسن ادرک دا شیان د اسانه نه ایستل کېږي. داسې په خټو کې ځوانان په خټو کې پراته وي، ګوډې دا رقم ته ورته ویلي. ورته وګوره په بازارو کې ناستې تیارې خورئ، په کورو کې نو د خانانو د مامیرانو زامن خبر نه دي چې دا څه رقم کرلی کېږي او څه رقم ته ایستلی کېږي. ورسې ډړۍ والا ته لا وایي وایي دا ډېره ګرانه ده، ته راسې ور به دا خټه کې کار وکړه. امیر صاحب زه ټیکهدار صاحب زه خالي مه ورته هغه کوئ. خټو کې به دا رقم ناشت بیا به دا کار کېدی، اسانه نه کېږي دا کار. بیا دا سرونه کونې ګرده پرې کوي د دې پر لسن وږه سر څه پر زبان کې څه ورته وایي په شرط
I'm here.